السلام علیکم دوستانو د لنډغرو سره مجبن دی ټاپه یاره زما خو کوشش دی که نه چې زه تاسو ته ښایسته ښایسته د خندا ویډیوګانې جوړې کړم او صرف د کرکټ جوړې کړم او بس خو به د وطن مینه ده نه مې پرېږدي نو چې وطن مینه نه پوهېږم چې ولې ما نه پرېږدي ولې زما کوشش هم دی که نه چې زه د افغانستان دپاره ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړم او په کرکټ باندې جوړې کړم او هغه فني فني ویډیوګانې جوړې کړم نو خلک مې نه پرېږدي نو الله پاک دې زموږ د دې وطن قهرمان ته دغه باډي بلډر چې د افغانستان دپاره ډېرې افتخارات راوړي دي او زموږ د هزارهګانو د قوم نه دی که هزاره دی که پښتون دی که تاجک دی که ازبک دی نو په موږ باندې ګران دی خو بیا هم د افغانستان دی نو الله پاک دې ورته هغه دنیا ښایسته کړي تاسو مې چې خانده ډېره ما نو دا زما عادت دی ځکه خاندمه که نه نو هر سړی به د دې دنیا نه ځي موږ به مې ورځ ځو نو الله پاک دې زه ته هغه دنیا ښایسته کړي او کورنۍ ته یې د زړه صبر غواړم بس هر انسان به ځي د دې دنیا نه به ځي نو د افغانستان قهرمانه الله پاک دې هغه دنیا ښایسته کړه تاسو چې امینه نو اصلي خبرې ته اوس راځم که نه دوستانو چې کینګ خان راشد خان چې د نامه سره خو ټوله دنیا بلده ده چې دا څوک دی کینګ خان راشد خان د چې دی که نه زموږ د دې باډي بلډر قهرمان د ده تصویر یې شیر کړی ولو او ده ته د هغې دنیا ښایسته جنت غوښتی ولو د الله پاک نه او کورنۍ ته د زړه صبر ورکړی او دې سره یو نږدې غوندې لیکلي راشد خان چې دې سره به زه کومک کومه نو کینګ خان راشد خان الله پاک دې دغسې ښاد آباد او په دنیا مشهور لره چې څنګه مشهور یې د تاسو خو دې د لنډغر وې که نه دې ته تاسو لنډغر وې خو زه به دې ته وایم د وطن کوکرګان دې واړه واړه د سپي بچي ادبه نه واړه کوکرګان چې تاسو به پېژنئ که نه تاسو به کېدای شي په خپله ژبه کې ورته بل نوم اخلئ خو موږ ورته کوکرې وایو کوکرې یعنې کوکرګان دي که نه نو تاسو ورته چې هغه لنډغر وې و دې خلکو ته زه بیا کوکرګان وایم هغه هم وطني کوکرګان ټاکه نو اوس راپاڅېدلي دي که نه یو څه وخت مخکې کرکټ پسې راغېسته چې کرکټ بند کوي راشد خان تصویر به یې دې خواته کولو خواته به یې کله پورته کولو ټیټولو او ټیټولو نو د ده راشد خان د تصویرانو ډېر زیاته بېعزتي به یې کوله او اوس یې دی راشد خان کومک اعلان کړی دی نو دا لنډغر او د وطني کوکرګان دې ته وایي که نه چې یو ژوندی و نو تاسو سره مدد نه کولو او چې اوس وفات شو اوس ورسره کومک کوي نو دا د وطن کوکرګان دا په یو حالات کې خلک نه پرېږدي نو کینګ خان راشد خان ته یو کینګ یې او کینګ به یې د خیره سره ته د زړونو غلې او د زړونو کینګ د چا د پسته نو دغسې دوام ورکوه او راشد خان الله به د کور آباد لره او نغری دې ګرم او د چا خبره د روش پلیټ دې تازه او غوړ پړه الله پاک دې ته نور هم درکړي نو دا خلک دي که نه چې خپله څه د وسه نه کېږي نو چې بل ښه کوي هغه هم به یې نه پرېږدي نو راشد خان الله پاک دې داسې آباد لره پس ښې شي بیا ته غواړم او زموږ د دې وطن قهرمان ته دې دنیا الله پاک ورکړي ښایسته دنیا جنتونه یې ورته الله پاک ورکړي سره زمونږ سره ټول مسلمانانو او الله پاک دې د وطن کوکرګان ټول هم دغسې ذلیله کړي تاسو چې امینه په الله مو سپارم او کینګ خان راشد خان دې ور سلام